لغمان کې ښوونکو ته جوړ شوی 3 ورځنی روزنیز ورکشاپ پای ته ورسید. په دغه مناسبت جوړه شوې غونډه کې لغمان والي دا ډول روزنیز پروګرامونه ګټور وبلل او ټینګار یې وکړ چې ښوونکو روزنه د ټولنې د پرمختګ بنسټ جوړوي. دا یو ډیر مفید سیمینارو، په دې سره د علماء کرامو او د استادانو معلمینو اتفاق او اتحاد راځي، په دې سره عقیده جوړیږي، په دې سره راتلونکي نسل چې د موږ او د تاسو جوړي چې هغه شاګردان دي ان شاء الله اسلامي او عقیدوي درس ورکړي سو په دغه 3 ورځې سیمینار کې. دا به ان شاء الله ډیر مفید وي. دغه سیمینار د لغمان ولایت مقام پوهنې ریاست له لوري جوړ شوی و. د یاد ولایت پوهنې رئیس د جوړ شوي سیمینار موخه د ښوونکو مسلکي پیاوړتیا او ښوونې او روزنې کیفیت لوړول یاد کړل. دا د لغمان ولایت جلال اتماب والی صاحب نوښت باندې پوهنې جلیله وزارت سره په همغږۍ باندې په لاره اچول شوی دی او دا د دپاره په لغمان کې په لاره واچولی شو د مدارسو د استادانو دپاره او د مدیران صاحبانو دپاره او متمم صاحبانو دپاره سرمعلمین صاحبانو دپاره چې د شریعت د نگاه او د شریعت په چوکاټ کې د یو مسؤل خپل دندې ته متوجه کړي شي. په داسې حال کې چې یاد سیمینار کې ښوونکو ته د عصري او شرعي تدریس میتودونو او د زده کوونکو ذهني ودې اړوند مهم معلومات وړاندې شوي، ګډونوالې وایي دا ډول پروګرامونه د ښوونې او روزنې په کیفیت مثبت اغیز لري. دغه 3 ورځني سیمینار کې موږ ته د استاد د ځانګړتیاو په اړوند د اسلام ارزښت په اسلام کې او د مدرسې، مکتب او پوهنتونونو یو ځایوالی او ترمنځ تفرقه له منځه وړلو په اړوند موږ ته سیمینار راکړل شو چې په ده کې واقعا موږ ډېر څه زده کړل او په خپلو مکاتبو کې به عملي کړو تر څو د زده کوونکو ترمنځ تفرقه چې دا د مدرسې طالب ده که دا د مکتب شاګرد ده او که د پوهنتون محصل ده، ټول باید د اسلام د دفاع او په اسلامي روزنه سنبال وسي. ارزونې، ښوونه، روزنه، تربیه، د شاګردانو، استادانو، ماحول، ټولنه، اجتماع، په دې ټولو سره د دې اهمیت او ارزښت روښانه سو چې استادان محترمین هغه چې ورسره اشنا وو فبها والنعمه چې نو اشنا هغې ته اشنا نه وو هغې ته وښودل شول. د یادونې وړ ده چې یاد سیمینار د لغمان مرکز او ولسوالیو ټول دولتي او خصوصي ښوونځیو ترڅنګ د مدرسو ښوونکو ته هم برابر شوی و څو ټول زده کوونکي په اسلامي روحیه او عصري زده کړو وروزل شي. ذاکر الله همت، حریت رادیو، لغمان.